د پاک څښتن طلا په نامه له یک ټلویزیونه د شپې 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د لړم یا اقرب لسمه چې د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د ټي ټي پي ډلې د شتون په اړه د ګونګو سوره ده. ذبیح الله مجاهد ویل چې د پاکستان ملکی حکومت له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، خو د هیواد پوځي حکومت یې مخنیوی کوي. له شلو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا پرانیستل شوه، خو دا لاره یوازې د هغو کډوالو لپاره خلاصه ده چې له پاکستانه هیواد ته راستنیږي. او په کابل کې د اسیا د فوټسال اتلانو تود هرکلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې شتون نه لري، او ویل چې یوازې د فرضي ډیورن کرښې هاخوا بې وسلې کډوال پاکستان کې شتون لري. ښاغلي مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې چې اسلامي امارت په افغانستان کې د ټي ټي پي غړو شتون منلی دی، او دا یوه غلط فهمي وبلله. اسلام آباد څو ځلې ادعا کړې چې د پاکستان ضد وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري، خو دا تورونه تل د کابل له لورې رد شوي دي. په تازه څرګندونه کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا د پاکستان د پوځي رژیم ادعاوې بې اساسه بللي او ویلي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د ناامنۍ له امله د کرښې هغې غاړې څخه یو شمېر عام وګړي افغانستان ته راوښتي چې دوی باید د وسلوالو په نوم یاد نشي. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې دغه مهاجرین هیڅ ډول وسلوال فعالیت نه لري او نه به اجازه ورکړل شي چې د کوم هیواد په ځانګړي ډول د پاکستان پر ضد د ګواښ لامل شي. به نظر من شاید سوء تفاهم باشه. در افغانستان ما مهاجرین او طرف خط دیورن را داریم که در سالیان قبل به اساس ناامنی در اون منطقه وزیرستان های جنوبی و شمالی به افغانستان هجرت کرده بودن و آمده بودن. در خوست و پکتیکا و در ولایت ها جابجا بودن و فعلا تعدادشان در غزنی است. آنها یعنی مهاجرین هستند که از اون طرف آمده. این باید ما نام جنگجوها را سرش نمانیم، و بلکه مهاجرین هستند، اطفال دارند، خانم‌ها و همچنان خانواده هستند. و این یک واقعیت است که ما میپذیریم در افغانستان حضور دارند، ولی آنها نه مسلح هستند، نه فعالیت مسلحانه ندارند و نه اجازه از این دارند که تهدید ایجاد کنند به پاکستان یا جای دیگری. امارات اسلامی افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که وجایب و مسئولیت های خود را در بخش از اینکه خاک افغانستان علیه کدام کشور خصوصا پاکستان. The second round of talks between Pakistan and په ورته وخت کې طاهر اندرابي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي په وروستیو خبرو کې د اسلامي امارت او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ دا هوکړه شوې چې د افغانستان له خاورې څخه به د پاکستان پر ضد هیڅ ډول فعالیت نه ترسره کیږي. پاکستان له خپل دې دریځ څخه نه تیریږي چې د افغانستان خاوره باید د ترهګریزو بریدونو لپاره ونه کارول شي، خو له اسلامي امارت سره یې مثبت تعامل پیل کړی دی. اسلام آباد د جګړې د پراخېدو غوښتونکی نه دی، خو تمه لري چې اسلامي امارت به خپل ژمنې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې عملي کړي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ویلي دوی هیڅ هیواد سره د تاوتریخوالي هڅه نه ده کړې، خو که د افغانستان پر ضد کوم تعرض وشي سخت ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړې د اسلامي امارت ځواکونو د هیواد په کچه امنیت خوندي کړی او د افغانستان د بشپړ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع لپاره چمتو دي. بازم به نمایندگی نیروهای امنیتی که در سرتاسر افغانستان امنیت مطلق را حاکم ساخته و شب و روز تلاش میکنه خود را فدا کرده به خاطر امنیت شما، به خاطر دفاع از نوامیس و مقدسات شما چند روز پیش مشاهده کردین در خطوط هوایی و فرضی که در دیورن شما دیدین که الحمدلله مجاهدین شما در عرصه مبارزه با اشغال، ما ببینیم با کسی اشغال نکردیم، تعرض نکردیم، ولی کسی اگر تعرض کنه به نوامیس این کشور، به مقدسات و خاک و دفاع کشور، الحمدلله جوانانی است که خود را پیش خواهد کرد و دفاع شما را کرد. کارپوهان باور لري چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د اسلام آباد د ناسمې تګلارې او د 2003
د دې موضوع په تړاو د بحث لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی نجیب رحمان شمال صاحب را سره دی. شمال صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. د تورخم او چمن د تړل کېدو اقتصادي اغېزونه څنګه ارزوئ؟ به نام خداوند مهربان، از سلام خدمت شما خواهر عزیز، همکاران تکنیکی، تنها به بیننده‌های و شنونده‌های عزیز سرویس خبری. علیکم سلام. ببینید مسئله پاکستان و افغانستان متأسفانه یک از مسائل مبرم روز تبدیل شده که البته بدون حل توافقنامه‌ها یا حل مشکلات مشکلات سیاسی و اقتصادی دامنگیر افغانستان و پاکستان خواهد بود. ما می‌بینیم که در جریان مدتی که پاکستان با افغانستان به حساب سرکش گرفته و هرگز به توافقنامه‌ها پابند نبوده و در فکر برهم زدن مناسبات دوستی با افغانستان و پاکستان میباشد. به بهانه‌های مختلف گاهی به حضور TTP در افغانستان، گاهی حضور سایر فعالیت‌ها از که گویا از جانب افغانستان حمایت میشه و ثبات طبیعت پاکستان به خطر انداخته. کشور پاکستان البته مقصد و سیاسیون و حکومتدارانشان است که می‌خواهند به این بهانه جویی به حساب برف ملامتی خود برای دیگران بندازند که البته این راه معقول نیست. اینکه TTP همیشه پاکستان ادعا کرده که گویا از افغانستان در افغانستان فعالیت داشته و برای منافع پاکستان خدمت میکنه یا کار میکنه و معاملات دهشتگانه دست میزنن. این کاملا مسئله مربوط به خود حکومت پاکستان است، به خاطر که حکومت ها در مقابل اتباع خود هر حکومتی که باشه در دنیا مکلفیت دارند تا تامین امنیت جانی و مالیشان را تضمین بکنند و به خاطر رفع چالش‌ها و پروبلم‌های داخلی خودشان اقدامات بکنند. این که امروز TTP در داخل پاکستان چه اقدامات میکنه یا چه دلیل‌هایی را متوجه مردم پاکستان ساخته برمیگرده و مسائل داخلی خود پاکستان که افغانستان هیچ گونه مداخله در این نکرده. اما گونه که سیاسیون افغانستان همیشه گفتن چه در حکومت امروز چه در حکومت‌های گذشته که افغانستان یک کشور صلح‌آمیز بوده و بر اساس صلح و امنیت و تفاهم متقابل و احترام متقابل می‌خواهد تمام مسائل مشکلاتی که بین کشورهای همسایه هم وجود داره او را به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق گفتگوهای سیاسی حل و فصل کند. زیرا مردم افغانستان دیدن در جریان 45 سال گذشته ما جنگ‌های مختلف را متأسفانه جنگ‌های تحمیلی بوده برای مردم افغانستان تجربه کرده و اینا هیچگاه موفق نبوده و نتوانست حل مشکلات مردم افغانستان باشد. بنابراین یگانه راهی که میتونه مناسبات دوستی و برادری میان پاکستان بر اساس مشترکات چه از نوع دینی بگوید چه از نوع کلتوری فرهنگی رفت آمد خانواده ها و مشترکات زیادی که بین هر دو طرف وجود دارد، علی مشکل فقط از طریق صلح‌آمیز و گفتگوهای سازنده و سیاسی و دیپلماتیک ممکن است. در غیر آن اگر حکومت پاکستان به این بانگیری خود علیه افغانستان ادامه بده فکر میکنم نه تنها که مناسبات افغانستان و پاکستان بر هم خواهد خورد بلکه میتونه تاثیرات بسیار منفی بر روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منطقه داشته باشه. ولی ما می‌بینیم کشور پاکستان هر گونه تعاملات و معاملاتی که با افغانستان داره او را کوشش میکنه که تا جنبه‌های سیاسیش تحت فشار قرار بده حکومت‌های افغانستان و تا با بستن تمام نقاط عبوری مروری که بین خط فلزی دوره بین افغانستان و پاکستان موجود است این بنادر و گذرگاه‌ها را چنان محدود میکنه که البته این مسئله با این کارشان پاکستان میخواد که نه تنها از نگاه اقتصادی و نظامی بر افغانستان فشار برن بلکه از نگاه اقتصادی همچنان بر افغانستان فشار برن، خصوصا تجاری ملی افغانستان که با بسته ماندن دروازه‌های عبوری و گمرکات میلیون‌ها دلار هر روزانه اینا ضربه می‌بینن. در حالی که مسئله تنها یک طرفه نیست، نه تنها تجاری ملی افغانستان بلکه تجاری ملی خود پاکستان و مؤسسات دولتیشان که در قسمت انتقالات اموالشان از طریق افغانستان کار میکنن همچنان ضربه می‌بینن. شمال صاحب دویم پوښتنې ته د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته دا ډول سیاسي کړکېچونو اوږدمهالې پایلې څه کېدلی شي؟ ببینید حکومت پاکستان باید راه تفاهم سیاسی وقتی که پیش میگیرن با مسائل اقتصادی ارتباط نداشته باشند، زیرا مسئله ارتباطی از طریق سیاسی و دیپلماتیک مسئله جداگانه است. مسئله حل مشکلات از طریق مثلا خط فلزی تهران که از طریق گفتگوهای سیاسی حل شوی مسئله جداست، لیکن مسئله ارتباطات اقتصادی میان هر دو کشور کاملا مسئله جداست که مثلا نباید تحت تاثیر روابط سیاسی و فشارهای سیاسی نظامی که حکومت پاکستان میخواد برای افغانستان تحمیل بکنه قرار بگیرد. زیرا گفتم مناسبات اقتصادی میتواند در مشترکاتی که مردم دارن و همچنان در قسمت انتقال موادات که حتی از کشورهای دیگه به افغانستان می از طریق افغانستان به پاکستان، از پاکستان به هند و سایر کشورهای آسیای جنوبی اینا در حرکت هستن همیشه. یک راهی است که معقول است، نباید تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیرد. ولی که متاسفانه پاکستان
هدف باز هم سیاسیونشان هست، اینا به خاطر فشار آوردن بالای حکومت افغانستان کار میکنن که هم مردم به حساب تو بین تجاری ملی اینا که چرا باز نمیشه، در حالی که مسئله اقتصادی کاملا مسئله جداست است که سیاست و اقتصاد یکی از حرکت‌های سیاسی و اقتصادی هستند که متوازن با هم پیش میرن و یکی از دیگر تاثیرگذار هستند. ولی با درک شرایط فعلی که افغانستان با کشورهای دنیا داره، ارتباطات و تعاملات تجارتی و اقتصادی که از طریق آسیای مرکزی و آسیای میانه با افغانستان ارتباط دارن و اصلا بخواین از طریق پاکستان دوباره به مقاصد خویش مال خود روان بکنن، این یک راه تجارتی است. این راه تجارتی میتواند نه تنها که باعث تقویت اقتصاد هر دو طرف شود، بلکه میتواند مشکلات سیاسی و نظامی را حل بکنه، به خاطر اینکه مثل تفاهم و همدیگری در میان هر دو کشور به وجود بیاره. ما امیدوار هستیم که حکومت پاکستان مقامات رهبری کنندهشان که بیشتر نظامیان هستند در این قسمت توجه بکنند که هیچگاه بعد از این اگر خدای نخواسته کدام مسئله سیاسی یا نظامی برخوردهای بین هر دو کشور صورت میگیره تاثیر بر مسائل سیاسی اقتصادی نداشته باشند. کوشش کنند که راهها گذرگاه‌ها باز باشند. ببینید همین لحظه از مدت 12-13 روزی که راهها را بسته کردن، حتی تمام مهاجرین افغانستان که قابل انتقال به افغانستان بودند، تعدادی که اخراج شده بودند، جبری تعداد هم داوطلبان حاضر بودند در اون طرف مرزها باقی ماندند، در حالی که هیچ گونه شرایط زندگی نه از نگاه سیاسی، نه از نگاه صحی، نه از نگاه آموزشی، نه از نگاه مواد و خوراک هیچ برای آماده نیست. متأسفانه اینا در منطقه سرنوشتی به سر میبرند که نه به دوباره طرف خود پاکستان رفته میرن که با جای کار خود ادامه بدن، نه به طرف افغانستان تشریف میتونن که یک مشکل بسیار جدی بین هر دو کشور خلق کرده. امیدواری مردم افغانستان میشه تقاضای حرکت‌های در افغانستان و در پاکستان خواهش این است که مسئله اقتصاد از سیاست اینا جدا بکنن. تا وقتی که موضوع پیش حل نشه فکر میکنم حل مسائل اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و پاکستان امکان پذیر نخواهد بود. ډیر مننه کوم شمال صاحب. افغانستان له شپږو هیوادونو سره چې پاکستان هم پکې شامل دی ګډه پوله لري، خو د افغانستان نور هیڅ ګاونډي هیوادونه د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري، نو ولې پاکستان تل خپلې کورنۍ ستونزې د افغانستان له پولو سره تړي؟ ببینید خطی که فرضیه که بین افغانستان و پاکستان کشیده حدود 2600 کیلومتر فاصله داره. این یک راه کوتاه نیست، یک راهی که تمام افغانستان با کشور پاکستان وصل کرده و این منطقه تنها مسئله نبوده که همیشه در اینجا صلح و ثبات بوده باشه، بلکه ناامنیایی که در پاکستان امروز هم است از موجودیت گروه‌های تروریستی و دهشت افغان و غیره در این مناطق است که خود پاکستان اونها را در سالهای گذشته در کشور خود جای داده. و این برمیگرده به سیاست‌ها و عملکردهای نظامیان پاکستان که از دهه 80 به این طرف کشور خود متاسفانه به لانه مطمئن لانه‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی و غیره تبدیل کردند. اگر امروز بی‌ثباتی، ناامنی و حتی مسائل عملات اختناق، ترور و وحشت در پاکستان صورت میگیره، این نتیجه اونمو اعمال است که پاکستان 40-45 سال گذشته در مقابل افغانستان به خاطر اون اهداف تجاوزخوری داشت انجام داده بود. امروز دقیقاً همون کشتری که ناکرده بودن در راه میکنن. اینا بی‌خبر از این بودن که بالاخره این نارامی یا این گروه‌های دهشت افغان و کسانی که باعث نارامی در افغانستان و منطقه شده بودن، بالاخره اینا به پاکستان هم همین مسائل مطرح میکنن. چنانچه ما میبینیم که زد و خورد مسائل انتحاری، عملات انتحاری و غیره، سوء قصدها و همچنین ترورهایی که از روزهای اخیر در تاهای اخیر ما شاهد بودیم در پشاور و در کراچی از بلندترین مقامات داعش ترور شدن. این خود ثابت کننده از این است که نیروهای تروریستی و دهشت افغان در خاک پاکستان حضور دارند و اینا باعث به این خاطر هم است که نگرانی پاکستان از این است که مبادا کشورهای دیگر که گویا ادعا میکنند که حتی کشورهایی که حامی منافع هندوستان هستند اینا از طریق افغانستان علیه پاکستان کار میکنند، در حالی که مسائل جنوب حکومت سرپرست افغانستان همیشه رد شده و گفته شده. در جریان 4 سال گذشته مردم افغانستان شاهد بودند که افغانستان نیت بد علیه هیچ کشوری منجل پاکستان نداره، بلکه همیشه تقاضایی داشتن که از طریق سیاسی دیپلماتیک و رفت آمدهای هیئت‌ها مسائل افغانستان و پاکستان حل و فصل کنند، زیرا یگانه راه رسیدن به توافق کوری به صلح و ثبات فقط مبارزه مشترک علیه دو گروه‌های دهشت افغان در هر جای حضور داشته باشد و پاکستان باید به این اشتباه خود پی برده باشد که با بهانه‌جویی‌ها که گویا TTP یا سایر گروه‌های دهشت افغان از افغانستان تغذیه میشن، تحویل میشن و خاک پاکستان میاین و حتی گفته‌هایی که زده نقیصه که وزیر داخله و وزیر دفاع پاکستان داشتن، این خودش باعث موجودیت خطر در هر طرف مرز میشه. به این معنی که ببینید از طرف پاکستان با همون سیاست دوگانه‌ای که داره
وزیر داخلهشان در ملاقات با نماینده افغانستان در تهران مشمول شد بودید که خواستار باز هم ادامه مذاکرات از طریق صلح‌آمیز و حل مشکلات از طریق روابط سیاسی دیپلماتیک شدن، در حالی که وزیر دفاع پاکستان همیشه صحبت‌های تهدیدآمیز و تحقیرآمیز علیه مردم افغانستان دارد که خود بر فضای رفت آمد ایالت‌ها و مناسبات‌هایشان تاثیر بسیار منفی دارد و ما امیدواریم که کشور پاکستان از این سیاست‌های دوگانی خود پرداخت شود تا زمانی که سیاستمداران پاکستان به این نتیجه نرسند که ما سیاست‌هایی که در قبال افغانستان گرفتیم چنانچه کشورهای دیگه هم برایش فشار آوردن. می‌بینید در مقابل عکس العملی که در مورد مذاکرات اخیر وجود داشت، کشورهای تاجیکستان، روسیه، هندوستان اینا از پاکستان خواستند که با افغانستان از طریق صلح‌آمیز و حل منازعات از طریق سیاسی پیش برند که خودش گویزد به این میکنه که پاکستان متاسفانه در ناامیدی‌هایی که است و تمی تشویش‌های و نگرانی‌هاشون که بین خط مرزی که بین افغانستان و پاکستان از این خاطر است و اگر پاکستان تصمیم داشته باشه که مبارزه جدی را علیه گروه تروریستی یا هر کسی نام بگذارن داخل خودشان حل بکنن و یا خواسته های نیروهای مخالف حکومت خود را بپذیرن و با اینا از طریق سیاسی گفتگو کنن به نتیجه برسن، فکر میکنم که اونها آماده میشن که علیه گروه نیابتی و داعش و غیره در خاک پاکستان کار بکنن و هم میتونن با اون خواسته های خود مطابق با اهدافی که دارن از حکومت پاکستان برسن که این باعث تکمیل صلح و ثبات میشه. مننه. په بخښنې سره وخت کم دی، رابشو وروستۍ پوښتنې ته که د پاکستان پوځ رښتیا هم د ښو اړیکو غوښتونکی وي نو ولې دروازې تړي او د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسوي؟ ببینید گفتم برای شما که سیاست‌های دوگانه میکنن. از یک طرف میخواین مناسبات خوب بشه و از یک طرف تمام بنادر و سرحدات را وصل میکنن. این خود نمایندگی از این است که نظامیگران پاکستان هنوز اون سیاست‌های دوگانه خود در قبال افغانستان کنار نگذاشتن و خواهش مردم افغانستان حکومت سرپرست افغانستان همیشه بوده که ما نباید مسائل سیاسی را و مسائل مشترکاتی که مردم افغانستان و پاکستان با هم دارن، رفت آمدایی که دارن، این سرحدات به هیچ وجه باید بسته نشه. ولی متأسفانه می‌بینیم در حالی که افغانستان بدون خستگی، بدون اینکه کدام هدف داشته باشه تعامل تجارتی خود را در شرایط جنگی روان میکنه و سرحدات از طریق سرحدات پاکستان به هندوستان و سایر کشورها برسه، ولی پاکستان باز موانع ایجاد میکنه. یعنی ما شاهد از این هستیم که هیچگاه افغانستان حرکت بالمقابل، گرچه مردم افغانستان خواستن که حکومت افغانستان توانایی پیدا بکنه که حرکت بالمقابل بالمثل برای انجام بده، ولی این کار هرگز از طرف حکومت افغانستان در زمانی که صورت نگرفته که ما مرزها را بسته کرده باشیم. ولی که حکومت پاکستان است بنابر عمومی سیاست‌های دوگانه‌شان علیه افغانستان میخواین سرحدات بسته کنن و از این طریق میخواین که فشار برن. ببینید هیچ گاهی نبوده که حکومت پاکستان بعد خواسته و مطابقات افغانستان احترام بگذاره با فضای افغانستان احترام بگذاره، حتی با نقض کردن خطوط هوایی افغانستان آمدن شهرهای ولایت‌های کابل و سایر ولایت‌های افغانستان هم بمباردمان کردند که خود نماینگر این سیاست دوگانه پاکستان علیه افغانستان، در حالی که اینا میخواین از حالی که ما یک خواهش داریم که اگر میخواین مناسبات شود، حالی که مسائل اقتصادی و مشترکاتی که مردم با هم دارن از نگاه تجارتی و رفت آمد اینا را با مسائل سیاسی نظامی از یک جای نسازن، بگذارن مسائل از طریق مذاکرات مفاهمه حل کردن و تاثیرگذاری این مسئله برای مسائل اقتصادی هم خواهد بود که ان شاء الله امیدوار هستیم در مذاکرات آینده که خواهد بود در دو طرفی در نظر بگیره و با حفظ احترام با یکدیگر مذاکرات پیش برند تا افغانستان و پاکستان به صلح دایمي برسند. د سیاسي چارو شنونکی نجیب الرحمن شمع صاحب ستاسو له حضور څخه نړۍ مننه کوم. کور وده. منم ډیره مننه. ژوندی اوسئ. اوس هم راځو د خبرونو دوام ته. د شلو ورځو تړلو وروسته د تورخم لاره نن شنبه یوازې له پاکستانه د ایستل شوي افغان کډوالو پر مخ پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل کېدو د دواړو هیوادونو اقتصادي سکتورونو ته په میلیونونه ډالر زیان رسولی دی. د پنجاب پولیسو په دې وروستیو کې 14 پاکستانیان نیولي دي چې افغانانو ته یې کورونه کرایه ورکول. له شلو ورځو وروسته نن سهار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانیستل شوه، خو دا ځل نه د سوداګرۍ او عادي تګ راتګ لپاره بلکې یوازې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په موخه چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې ایثار پاتې وه. د دې دروازې اوږدمهاله بندېدو د دواړو هیوادونو میلیونونو ډالر سوداګرۍ ته درنه ضربه ورکړه او زرګونه کورنۍ د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې له پراخو ستونزو او بلا تکلیفۍ سره مخ کړي دي. په عین حال کې د دروازې هغه اړخ ته سلګونه افغان کډوال د اقامت اسنادو د نشټوالي له امله د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي او د خیبر پښتونخوا په لنډمهاله کمپونو کې سرګردانه پاتې دي.
ریپورټونه وايي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد فشارونه او نیونې زیاتې شوي. یوازې په تیرو څو ورځو کې 160 افغان کډوال او 14 د کورونو مالکین د افغانانو ته د کورو ورکولو له امله نیول شوي. باید برای عبور و مرور از طریق مبادی مرزها باید دولت پاکستان به اون موافقتنامه و توافقنامه‌هایی که بیان تو کشور امضا شده است باید پایبند بماند تا نگرانی اون ماجرانی که پشت مرزها با مشکلات اجتماعی و آسیب‌های روانی از سوی دولت پاکستان مواجه شدند باید اینا رفع بشود تا نگرانی این ماجران کمتر بشود در این زمینه. د تورخم تړل کېدل نه یوازې د کډوالو ستونزې زیاتوي بلکې د دوړو هیوادونو اقتصادي اړیکو ته هم زیان رسوي. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې چارې لا هم درېدلې او د چمن دروازه هم د 20مې ورځې لپاره تړلې پاتې ده. یو شمېر اقتصادي کارپوهان دا وضعیت د دوړو هیوادونو اقتصاد ته زیان من بولی او له دوړو خواو غواړي چې سیاسي مسایل د اقتصاد له موضوعاتو سره نه ګډوي. گذرگاه تورخم یکی از گذرگاه مهم اقتصادی بین دو کشور است که اکثر وقت به خاطر مشکلات سیاسی این گذرگاه برای تجارت و رفت آمد بسته میشه و تجارهای هر دو طرف بسیار زیاد متضرر میشن. راه حل این مسئله در دست نماینده های دو کشور است که با هم بشینن و یک توافق کنن که در اکثر اوقات اگر مشکلات سیاسی پیش میاد گذرگاه ها باید برای تجارت بسته نشود. بسته ماندن گذرگاه تورخم به پیکر تجارت هر دو کشور به ویژه افغانستان صدمه جدی میزنه، باعث وارد شدن زیانهای تجارتی به تجار افغانستان میشه و اموال تجارتی که در این مسیر قرار داره کاملا به حالت فاسد شدن نزدیک شده است و از طرف دیگر باعث کاهش حجم تجارت افغانستان با پاکستان میشه. فضای اعتماد و اعتبار تجارتی میان دو کشور از بین میره، نسبتا تعاملات و گرایش‌های اقتصادی آرام رنگ خود را میان دو کشور میبازه. په همدې حال کې د ترکیې پولیسو پرون د 18 افغان پناه غوښتونکو د نیول کېدو خبر ورکړی چې په ناقانونه ډول په هغه هېواد کې میشت وو. چارواکو ویلي نیول شوي کسان د بهرانیانو د ایستلو مرکز ته لیږدول شوي ترڅو بیرته افغانستان ته. د سمنګان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکو د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نږدې 15,000 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویشلو د پروسې د پیل اعلان وکړ. د دوی پر وینا د تعدیل شویو تخمونو سربیره کیمیاوي سرې هم د دوی سره د مرستې لپاره کارول شوي دي. په سمنګانو کې نږدې 15,000 بزګرانو ته د اصلاح شویو غنمو تخمونه او کیمیاوي سره ویشلو لړۍ پیل شوه. په سمنګان ولایت کې د اصلاح شویو غنمو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش لړۍ د نږدې 15,000 بزګرانو لپاره پیل شوه. د کرنې ریاست مسؤلین وایي دا مرسته د بزګرانو د ملاتړ په موخه ترسره کیږي څو وکولی شي په راتلونکو کلونو کې د اصلاح شویو تخمونو په کارولو سره ښه حاصلات ترلاسه کړي. ریاست زراعت پلانی را که داره در حدود 5,000 دیاقین ما امسال تخم اصلاح شده گندم باید توزیع بکنیم که در حدود 4,300 و 200 عمیق منرال آماده است مواد شده گدام ما و دیگه هم بعضی دفترهای محترم همکارم که با ما وعده داده ان شاء الله 5,000 نفر پوره میکنیم. در مجموع ما در مرکز ایبک 500 بنفیشری یا 500 دیاقین کود یوریا دی پی و یک بوری تخم اصلاح شده گندم است که طور رایگان از طرف دفتر محترم ایفیو تمویل میگرده و تطبیق کنندش دفتر محترم اکشنید است. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دغو مرستو ترلاسه کولو خوښي څرګندوي او وایي د اصلاح شویو تخمونو کرنه به د نباتي آفتونو او ناروغیو په مخنیوي او د حاصلاتو په زیاتوالي کې اغیزمنه تمام شي. تشکر میکنیم از دولت این رقم کمک کرده. سال آینده ما مردم رقم کمک کنه تا غریبا ما مردم چیش نداشتم که تواناییش نداشتم میره میخریدیم. نظر به سالی که خوشحالی است که مردم تواناییش نداره که از بازار بخره. بازم تشکر میکنیم از تمویل کننده ازی، اگر دولت است، اگر دفتری است، هر کسی هر شخصی که است تشکر میکنیم ازش که این کمک برای ما لازم دیده گرچه بسنده نیست. بازم برگ صف توفیق درویش د یادونې وړ ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په مالي ملاتړ او د اکشن اید او اکټیټ موسسو له لوري پلي کیږي.
د افغانستان د 12 کلنو فوټسال ملي لوبډلې د اسیا د فوټسال اتلولي وګټله. افغان ځوانان د ازبکستان، چین، تایلند، بحرین او ایران لوبډلې ته ماتې ورکولو سره د اسیا اتلولي وګټله. کابل ته د بیرته راستنېدو سره سم د اسلامي امارت د چارواکو او د هیواد د اوسیدونکو لخوا یې تود هرکلی وشو. د افغانستان د تانکو ځوانانو ملي لوبډلې د اسیا په سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د تانکو ځوانانو ملي لوبډلې د اسیا د هیوادونو ترمنځ په سیالیو کې د ازبکستان، چین، تایلند، بحرین او ایران په څیر د پیاوړو ټیمونو له ماتولو وروسته د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه او د هیواد لپاره یو تاریخي او ستر ویاړ وګڼه. یارای بین‌المللی کشور ما، بزرگای ما، دولت امارت اسلامی افغانستان، چنانچه که ما صحبت‌های کادر فنی فدراسیون فوتسال افغانستان هم شنیدیم. امیدوار هستم که ادامه به همکاری اینا بیتن. بسیار یک دستاورد بزرگی دارند در تاریخ افغانستان. و دیگه یکی از مقامات امارت اسلامی افغانستان خواهان هستم که همچو جوانای ما را، همچو افتخار آفرینان ما را حمایت بکنن تا بتانن از این نقطه آغازی به پیش بریم و انشالله هیچ وقت شاهد باخت نباشیم و همین قسم ادامه بدیم و به پیش بریم. یو شمېر هیوادوال له اسلامي امارت او د خصوصي سکتور له مسؤلینو غواړي چې د ملي لوبډلو د ودې او پرمختګ لپاره پراخې همکاري وکړي. اگر یک سرزمین امن باشه و صلح و آرامش باشه، چنانه که شما شاهد هستین در 4 سال امارت اسلامی افغانستان اداره تربیت بدنی در عرصه ورزش و افتخارات بسیار زیادی را داشته. یعنی شما دیدین که بعد از امنیت ما الحمدلله دستاوردهای به سطح آسیا و قهرمانای جهانی داشتیم. د افغانستان اسلامی امارت حکومت او همدغسې د تربیت بدني او عمومي ریاست پلان لري چې خپلو ټولو میډالورانو ته یوه خاصه برنامه ونیسي او د دې خاصې برنامې په جریان کې د دغو ځوانانو او د نورو هغو میډالورانو چې په بحرین کې د ځوانانو په ګیم کې د افغانستان دپاره افتخارات کسب کړي دي، معنوي او مادي تقدیر انشاءالله تعالی وسي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټسال ملي لوبډلې غړي له اسلامي امارت غواړي چې په راتلونکو لوبو کې د دوی ملاتړ وکړي. تازه شروع کار است. ما واقعیتش نباید غافل از این خوشحالی باشیم که تمام شده. توقعات از تیم بالا میره و باید سعی کنیم در عرف و در شأن تیم ملی افغانستان بعد از این انشالله تلاش کنیم که معرفی کنیم فوتسال. و یک تشکری خاص میکنیم از امارت اسلامی افغانستان، ریاست تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته ملی فوتسال افغانستان که این زمینه را مساعد ساخته که ما در این مسابقات شرکت کنیم. کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان تدابیر جدی را برای تیم گرفته تا هم از عنوان قهرمانی ما بتونیم در آینده دفاع کنیم و همچنان قرار است که همونطوری که در صحبت‌هایش فرید احمد یوسفزئی در مراسم تقدیر گفت قرار هست برای تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان ما دوباره کمپ تمرینی و کمپ انتخابی در کابل و ایران و همچنان در کشورهای دیگر برشان کمپ تمرینی داشته باشیم. له تاسو خپل ټول همکاران نه به مننه. سره زموږ د شپې 2 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.